سلامونه او نیکی هیلې دوستانو، هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. لکه څنګه چې په مخکینی ویډیو کې ما تاسو ته د مسلسلې تړنې په اړه باندې لنډ معلومات شریک کړي وو چې په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته د موازي تړنې په اړه باندې یو مثال حل کړم چې په دغه ویډیو کې غواړم تاسو ته د موازي تړنې یا په موازي دوره یا برېښنایي دوره کې چې مقاومتونه یو له بل سره په موازي ډول یو له بل سره وصل شوي وي د هغې مجموعي مقاومت پیدا کړو. همدارنګه په هر مقاومت یا رزسټر کې د برق شدت یا کرنټ پیدا کړو چې په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته یو مثال حل کړم، په د موازي تړنې یو مثال حل کړم تر څو تاسو لا شعور باندې پوه شئ. راځم سوال ته. لکه څنګه چې تاسو وینئ په دغه سرکیوټ کې چې دغه یو برېښنایي دوره ده، په دغه شبکه یا برېښنایي دوره کې موږ ته 3 رزسټرونه راکړل شوي دي یو له بل سره په موازي ډول باندې واصل دي. لکه څنګه چې تاسو وینئ چې دې ډول تړنې ته د تخنیکي لحاظه موازي تړنه وایي. د R1 R2 R3 په نوم دغه 3 رزسټرونه یو له بل سره په موازي ډول د ای او بي په نقطه کې چې دي واصل دي چې دغه د ای او بي نقطه بیا موږ د یو پوتنشنل تفاوت یا بیټري سره وصل کړې ده. نو په موازي تړنه کې عموما ولټیج ثابت وي په ټولو برخو د سرکیوټ کې او کرنټ چې دی ویشل کېږي. کله چې د آی کرنټ چې له بیټري څخه راووځي و دغه نقطې یا د ای نقطې ته ورسېږي، د ای نقطې څخه وروسته په دې 3 رزسټرونو کې څه کېږي ویشل کېږي چې په آی1 آی2 آی3 باندې ویشل کېږي چې ما په مخکیني ویډیو کې تاسو ته تشریح کړي وو. اوس راځم د دغه سوال حلولو ته چې په دغه کې موږ ته 3 رزسټرونه راغلل شوي دي چې هر رزسټر خپل قیمت لري چې موږ غواړو مجموعي مقاومت پیدا کړو. لکه څنګه چې دوی په سوال کې موږ ته دغه ډاټا راکړې ده چې R1 رزسټر یا مقاومت مساوي کېږي له 40 اومه سره، همدارنګه R2 مساوي کېږي له 40 اومه سره، R3 مساوي کېږي له 20 اومه سره او دغه 3 واړه رزسټرونه یو له بل سره په موازي ډول وصل دي د یو بیټرۍ سره چې د بیټرۍ 12 ولټه بیټرۍ ده. نو موږ ته ولټیج راکړل شوی ده، همدارنګه موږ ته 3 رزسټرونه راکړل شوي دي چې هر یو خپل قیمت لري. نو موږ ته په سوال کې غوښتي دي چې تاسو د دغه سرکیوټ مجموعي مقاومت یا معادل مقاومت پیدا کړئ او همدارنګه په هر رزسټر کې د برق شدت یا جریان پیدا کړئ یا کرنټ پیدا کړئ، همدارنګه مجموعي کرنټ په ټول سرکیوټ کې پیدا کړئ. نو راځم د دې حلولو ته تر څو تاسو ته واضح او تشریح شي، تر څو تاسو ته واضح شي چې څنګه کولی شئ چې یو موازي تړنه کې مجموعي مقاومت پیدا کړئ او همدارنګه په هر رزسټر کې کرنټ پیدا کړئ، همدارنګه په ټول سرکیوټ کې مجموعي کرنټ پیدا کړئ. راځم د سوال حلولو ته. لکه څنګه چې زموږ سره په لومړیو کې پوښتنه شوې ده چې تاسو باید مجموعي مقاومت پیدا کړئ د دغه موازي تړنې چې نو د مجموعي مقاومت لپاره موږ چې په تېره ویډیو کې تاسو ته یو فارمول ثبوت کړی و چې موږ کله په موازي تړنه کې مجموعي مقاومت پیدا کوو موږ یې له دغه فارمول څخه لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ په مخکیني ویډیو کې تاسو ته دغه فارمول ثبوت کړی و چې که چا یې ثبوت نه وي کتلی یا غواړئ چې ثبوت یې زده کړي نو کولی شئ زموږ مخکینی ویډیو وګورئ. نو راځم د دغه مجموعي مقاومت پیدا کولو لپاره. نو کله چې تاسو وغواړئ په یو موازي تړنه کې چې کله څو مقاومتونه یو له بل سره په موازي ډول وصل شوي وي د هغې مجموعي مقاومت یا معادل مقاومت پیدا کړئ نو له دغه فارمول څخه تاسو لاسته راوړلی شي چې یو پر R مساوي کېږي چې دا یو پر R باندې معادل مقاومت ته دا مساوي کېږي یو پر R1 جمع یو پر R2 جمع یو پر R3 جمع، همدارنګه ټکی 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 یو پر RN جمع. یعنی که موږ ته په موازي تړنه کې یا په موازي برېښنایي دوره کې N نمبر یا د N شمېر رزسټرونه یا مقاومتونه موږ ته راکړل شوي وي نو موږ چې کوو له دې فارمول څخه یې لاسته راوړو. اوس راځم دغه ډاټا چې موږ ته راکړل شوې ده هغه د هر رزسټر قیمتونه و دغه فارمول ته ور اچوم تر څو موږ چې کوو مجموعي مقاومت پیدا کړو. نو یو پر R به مساوي شي د یو پر R1 پر ځای باندې د R1 خپل قیمت لیکو چې 40 اومه ده، همدارنګه جمع یو پر R2 پر ځای باندې خپل قیمت لیکو چې 40 اومه ده، جمع د یو پر R3 پر ځای باندې هم خپل قیمت لیکو چې R3 څو ده 20 اومه ده چې دا به اوس مساوي شي له څو سره. اوس دا ټول سره جمع کوو یو له بل سره. یو تر ټولو مهمه خبره دا ده کله چې موږ ته رزسټرونه راکړل شوي وي موږ یې هغه چې کوو د هغې رزسټرونه مثلا 40 راکړل شوي دي
مثلا آریو کې ما 40 ته موږ هغه چې کوو 1 پر 40 کو یعنې د هغې ریسپریکول نیسو یا د هغې متغیر نیسو. نو اوس راځم دغه ټولو ریسپریکول یو له بل سره چې کوو جمع کوو په نتیجه کې موږ چې کوي معادل مقاومت لاسته راکوي. د دغه درېواړو کې زه چې د 40 کامن فیکټور نیسم نو به 1 پر آر چې مجموعي مقاومت ته مساوي سي. د دغې څخه زه 40 چې کوم کامن فیکټور نیسم. اوس داسې یو عدد چې په دغه کې ضرب کړي موږ ته څه راکړي 40 لاسته راکړي په دغه درېواړو کې. نو په یو کې په 40 کې چې یو ضرب کړي موږ ته څه راکوي 40 چې یو په دې کې هم چې یو ضرب کړي موږ ته 40 لاسته راکوي یو. همدارنګه جمع په دې کې چې موږ 2 ضرب کړي موږ ته څومره لاسته راکوي 40. نو دا مساوي سي له 4 دا یو له بل سره جمع کوو چې مساوي کېږي 4 سره دغه 40 په خپله ولیکو. نو موږ ته 1 پر آر باندې څو ده 1 پر آر باندې مساوي کېږي له 4 پر 40 سره. اوس به دغه پر 4 باندې یو او دا پر 4 باندې لس دا مساوي کېږي 1 پر لس باندې. نو 1 پر آر به مساوي سي له څو سره 1 پر لس سره. که چیرې موږ دغه متغیر ونیسو یعنې دغه متغیر څو دی لس ته نو دا به آر به مساوي سي له څو سره له لس سره له لس اومه سره. یعنې د دې ټول سرکیوټ مجموعي مقاومت یا معادل مقاومت یا په بله اصطلاح باندې اکویلنټ رزسټنس څو ده 10 اومه ده چې موږ په دې شکل سره پیدا کړو. نو تاسو هم کولی شئ چې په دغه فارمول په شکل باندې په دې طریقه باندې په یو موازي تړونه کې د مجموعي مقاومت پیدا کولی شئ. اوس راځم له موږ څخه په سوال کې غوښتي دي چې په هر رزسټر کې کرنټ پیدا کوو. اوس راځم د هر رزسټر د کرنټ پیدا کولو ته. موږ لکه څنګه چې موږ د په قانون کې ویلي وو چې وي مساوي کېږي آی ضرب آر. یعنې کله چې موږ ولټیج پیدا کوو د یو رزسټر په 2 نقطو کې نو موږ د هماغه سرکیوټ کرنټ یا د برق شدت چې کوو د هغه رزسټر په اندازه کې ضربوو نو موږ څه راکوي ولټیج لاسته راکوي. نو له همدې رابطې څخه چې موږ کله کرنټ پیدا کوو نو موږ لیکو چې آی مساوي کېږي وي تقسیم پر آر باندې. یعنې کله چې موږ په یو رزسټر کې کرنټ پیدا کوو نو موږ څه کوو د هغه سرکیوټ ټاکل شوی ولټیج پر هماغه رزسټر په اندازه باندې تقسیموو چې موږ څه راکوي کرنټ لاسته راکوي. نو له دې فارمول څخه موږ لیکلی شو چې کله چې موږ په هر رزسټر کې R1 R2 R3 کې موږ څه کوو کرنټ پیدا کوو نو موږ لاندې فارمولونه لرو چې I1 مساوي کېږي د I1 د پیدا کولو لپاره وي تقسیم پر R1 باندې. همدارنګه د I2 دپاره موږ مساوي کېږي وي تقسیم پر R2 باندې. همدارنګه د I3 د پیدا کولو لپاره مساوي کېږي وي تقسیم پر R3 باندې. اوس په دغه ټولو فارمولو کې موږ څه کوو دغه قیمتونه ځای پر ځای کوو. نو کله چې I1 پیدا کوو I1 موږ فارمول ویلی وو چې I1 مساوي کېږي وي تقسیم پر R1 باندې. وي څو ده 12 ولټه ده موږ ته 12 ولټه ولټیج راکړل شوی ده. R1 څو ده R1 40 ده 12 پر 40 موږ ته راکړل شو. اوس 12 پر 2 باندې شپږ 40 پر 2 باندې شل دا پر 2 باندې لس دا پر 2 باندې 3 نو دا به مساوي سي له څو سره 3 پر لس سره. اوس موږ لیکلی شو چې دا 3 پر لس باندې مساوي کېږي له څو سره له 0.3 سره. یعنې موږ I1 پیدا کړئ چې هغه څو دی 0.3 امپیره. نو I1 څو دی مساوي کېږي له 0.3 امپیره سره. اوس راځو I2 ته. د I2 د پیدا کولو لپاره موږ فارمول ویلی وو چې وي تقسیم پر R2 باندې چې دا مساوي کېږي 12 تقسیم پر 40 باندې ځکه چې R2 قیمت هم څو دی 40 دی. نو دا هم پر 2 باندې څو کېږي شپږ دا پر 2 باندې شل دا هم لس پر 2 باندې دا پر 2 باندې 3 چې دا هم عیني 0.3 موږ ته لاسته راکوي چې مساوي کېږي 0.3 امپیره سره. چې I2 هم مساوي کېږي له 0.3 امپیره سره. I2 مساوي کېږي له 0.3 امپیره سره. اوس راځو I3 ته. په R3 رزسټر کې د کرنټ اندازه پیدا کوو. نو د I3 د پیدا کولو لپاره موږ له فارمول لرو چې مساوي کېږي وي تقسیم پر R3 باندې. وي څو ده 12 ده R3 څو ده د R3 قیمت شل اومه ده. اوس دا یو له بل سره چې کوو دا پر 2 باندې لس او دا پر 2 باندې شپږ پر لس باندې مساوي کېږي له 0.6 امپیره سره. نو R3 مساوي کېږي له 0.6 امپیره سره. I3 مساوي کېږي له 0.3
اشاریه شپږ امپیره سره. موږ په هر لکه څنګه چې موږ څخه غوښتي وو چې په هر ريزسټر کې چې کوي کرنټ پیدا کوي، موږ دغه دي په هر ريزسټر کې ورته کرنټ راوځي په 1 آی 2 آی 3 باندې. لکه څنګه چې ما ویل کله چې د آی کرنټ له بیټرۍ څخه راوځي د ای نقطې ته چې ورسېږي له ای نقطې څخه وروسته په 1 آی 2 آی 3 باندې تبدیلېږي، ځکه چې په هر ريزسټر کې ځان ته اندازه باندې کرنټ شوي جریان لري. نو موږ څخه هم په سوال کې غوښتي وو چې په هر 1 آی 2 آی 3 کې چې دی هر کې ځان ته د کرنټ اندازه پیدا کوي، لکه څنګه چې موږ پیدا کړه. اوس وایي په ټول سرکیوټ کې د کرنټ اندازه څو ده، هغه یعنی آی څو ده، یعنی په ټول سرکیوټ کې. نو کله چې دغه آی دلته ورسېږي ویشل کېږي، بیرته چې د بي نقطې ته ورسېږي بیرته دغه آی 1 آی 2 آی 3 چې د یو له بل سره جمع کېږي، نو په نتیجه کې ورته څه راکوي؟ آی لاسته راکوي. نو په بل اصطلاح باندې موږ ویلی شو چې آی 1 جمع آی 2 جمع آی 3 جمع مساوي څه ده؟ له آی سره ده. یعنی موږ یو رابطه لرو چې مخکې موږ ویلی وو چې آی مساوي کېږي آی 1 جمع آی 2 جمع آی 3. اوس دغه هر یو پر ځای باندې خپل قیمتونه لیکو، لکه څنګه چې موږ مخکې پیدا کړي دي چې آی مساوي کېږي له څو سره؟ 0.3 جمع 0.3 جمع 0.7 چې دا به مساوي سي له څو سره؟ له 1.2 امپیره سره. چې آی مساوي کېږي له څو سره؟ له 1.2 امپیره سره. یعنی موږ مجموعي مقاومت هم پیدا کوي په سوال کې، همدارنګه مو په هر ريزسټر کې کرنټ هم پیدا کوي، او همدارنګه په ټول سرکیوټ کې مجموعي کرنټ هم پیدا کوي. نو تاسو هم کولی شئ کله چې تاسو په امتحان کې موازي تړنه کې څو ريزسټرونه یو بل سره په موازي ډول تړل شوي په یو برېښنایي دوره کې، او تاسو ته یو شبکه درکړل شوې لکه دغه یو سرکیوټ، نو تاسو هم کولی شئ په دې طریقه سره کرنټ او مجموعي مقاومت پیدا کولی شئ. چې دغه یو مثال په موازي تړنه کې چې تاسو ته مو حل کې خدای دې وکړي چې تاسو یو څه ورڅخه زده کړي وي. د موازي تړونو د استعمال ځایونه خورا زیات دي، لکه څنګه چې موږ تاسو دوه ډوله تړنه ویلې ده چې یوې موازي تړنه ده او بلې چې ده مسلسله تړنه ده. چې مسلسله تړنه کې که چیرې ټول مقاومتونه یا هغه برېښنایي وسیلې یو له بل سره چې کېږي په مسلسل ډول یو له بل سره تړل کېږي، یعنې د یو مثبت د بلې برېښنایي وسیلې له منفي سره وصل کېږي. که چیرې یوه وسیله خرابه شي په دې منځ کې ټول سرکیوټ کې چې ده برکته کېږي. په موازي تړنه کې بیا د ټولو مثبت ټرمینلونه یو ځای او منفي ټرمینلونه بل ځای وصل کېږي. چې دا ډول تړنه موږ په د کور په وایرینګ کې او په خورا زیاتو ځایونو کې چې کوو استفاده کوو. نو موازي تړنه په ورځني ژوند کې موږ تاسو په خورا زیاتو ځایونو کې استفاده کوو، لکه د کور په وایرینګ کې، همدارنګه په شمسي تختیو کې، په بیټریو په کنکشن کې. ځکه چې موږ کله په کور کې وایرینګ کوو نو هر څه چې هغه که پکه ده، هغه که برېښنایي څراغونه دي، هغه که فریج ده، هغه که کوم بل برېښنایي وسیله ده، هغه هر یو د خپل اندازې په اساس باندې چې ده کرنټ یا امپیر ته ضرورت لري. نو په موازي تړنه کې چې ده د هرې برېښنایي وسیلې لپاره ځان ته چې ده امپیر تقسیمیږي، یعنې هر برېښنایي وسیله د خپل د اندازې په اساس باندې امپیر اخلي، او ولټیج شوي ټولو ته ثابت وي 220. او لکه څنګه چې موږ ته 220 ولټیج راکول کېږي د دولت لخوا څخه، نو هغه ولټیج خو 220 ده، نو موږ باید هر دغه ته چې موږ ټول وسایل 220 باندې راځي. نو که چیرې موږ دا په مسلسل ډول باندې وصل کړو نو دا ولټیج چې ده په هر وسیله کې ډراپېږي، یعنې موږ زیات ولټیج ته ضرورت لرو، یعنې بیا 220 ولټیج په ټولو باندې نشي رسېدلی. نو له دې وجې موږ چې کوو ټولې وسیلې یو له بل سره په موازي ډول تړو تر څو ولټیج په ټولو کې ثابت وي 220، او دغه کرنټ یا امپیر چې وي د هر یوې برېښنایي وسیلې د ضرورت په اساس باندې چې ترلاسه کړي. نو دغه یو د استعمال ځایونه خدای دې وکړي چې تاسو یو څه ورڅخه زده کړي وي. دغه زموږ ویډیو له خپلو ملګرو او دوستانو سره شریکه کړئ تر څو دغه معلومات زیاتو خلکو ته ورسېږي، او همدارنګه زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو په آینده کې دې ته ورته نورې ویډیوګانې ترلاسه کړئ. ډېره مننه دوستانو، ښه وخت ولرئ.